دا د ټیپ کیسټ دی وروره، پخوانی کیسټ د ټیپ چې دا به پر ټیپ باندې غږېدی، او دا ټیپ دی. دا ټیپ دا دروازه چې راخلاصه کړې د کیسټ چې ور واچوې، دا پلی بټن به چې پر ووهلله دا د ټیپ کیسټ به چالو شو. اوس نه چلېږي، ما بجلي نه ده ورله کړې. د دې دپاره دا کیسټ پخوا خلکو استعمالوي، ډېر ښه چلېدی، ښه وخت و، ښه زمانه وه. دا اوس خو د ایم پي 3 زمانه سوله، په یوه میموري کې، په 2 جی بي میموري کې 200 250 غزلې ځایېږي. پخوا به یو کیسټ راکلی، هغه به یوه ګنټه په کیسټ و، په دې کې به 8 10 چې ډېرې به وې نو به 10 12 غزلې وې. دا به موږ 3 میاشتې اورېدی چې نوی کیسټ به بل راکلی، 3 ساعته پورې به دا کیسټ موږ په ټیپ کې چلاوو، یا به مو اورېدی، خوند یې کوئ. غزلې لږ وې، چې هغه وې هغه ښایسته وې، سمې وې، صفا سوتره وې، شعر یې سم و، شاعري یې سمه وه. او پاته سو دا اوس د کمپیوټر دور دی، سازونه هم ګرد په کمپیوټر جوړېږي، چې هر څومره خراب اواز دی هغه هم کمپیوټر در ښایسته کوي. او دا غزلچان سینګاران هم دونه ډېر سو چې څه درته ووایم، در هره لوټه لاندې یو پروت دی. نو د غزلو خوند هم ولاړی، د شعرو خوند، شاعران هم ګرده اوس دا بل ماډل شاعران سو. پخوا به ستر شاعرانو صفا شعر به لیکي، یو مقصد به یې درلودی. اوس بې مقصده کار دی، بې مقصده غزلې دي، پر دیوال واوړه، پر دیوال را واوړه، بس دغه غزلې دي. نو موږ به دا ټیپونه استعمالول، یو کیسټ به مې 3 میاشتې اورېدی چې بل نوی کیسټ به پرې راکلی. خو هغه زمانه تېره سوه. خو بهرحال دا یو شی دی چې دا جدید شان چې رالو، دې ژوند اسانه هم کوي، خراب هم کوي. اسانه یې په دې کوي چې اوس ته وغواړې په یوه میموري کې 250 غزلې په 50 یا په 10 روپۍ یا افغانۍ ته ور اچولی سې. دا هغه چې پخوا به موږ کیسټ اورېدی چې په 10 روپۍ یا په 15 روپۍ به کیسټ و، یوه ګنټه کې به 10 ګانې وې، پر ټیپ به مې اورېدی. هغه خوند اوس په دا 250 نه بلکې په 2500 ګانو کې نشته. بهرحال دا ټیپ و کیسټ ما سره پروت دی، نور کیسټان هم راسره پراته دي، نور هم ډېر راسره پراته دي. خو بهرحال د ټیپ د کیسټ څه و کمپیوټر ته یا ایم پي 3 ته ګانې څنګه اړول کېږي، د دې په باره کې به زه آینده بله ویډیو جوړوم، بیا به تاسو ته درښایم چې د ټیپ د کیسټ څه و ایم پي 3 ته کمپیوټر ته ګانې څنګه اړول کېږي، او بیا په هغه کې څنګه اورېدل کېږي.